په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا پر بهرنیو پیسو بندیز ولګید. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. اسلامي امارت افغانستان ته د بهرنیو پیسو پر وړلو بندیز ولګاوه. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا په یو حکم کې له سوداګرو، صرافانو، د قیمتي ډبرو کاروباریانو او ټولیزو افغانانو څخه غوښتي چې په ورځنۍ راکړه او ورکړه کې افغانۍ وکاروي. د اسلامي امارت د چارو ادارې د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د سلواغې پر 10 پر ایکس لیکلي چې د ریاست الوزرا د حکم له مخې هیڅ څوک حق نه لري چې د هوایي ډګر له لارې له 15,000 ډیر ډالر او د ځمکې له لارې له 1500 ډالرو څخه ډیر ولېږدوي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا په حکم کې لیکل شوي هغه کسان چې له ټاکلې اندازې ډیر ډالر ولېږدوي له 10 ورځو تر 1 کال پورې د بند سزا یې ورته په پام کې نیولې او په وینا یې ترې نیول شوي پیسې او سره زر به هم تر هغه چې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا امر نوي شوی په افغانستان بانک کې ساتل کیږي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا په دغه حکم کې افغانستان ته د سیمې هیوادونو د پیسو پر وړلو هم بندیز لګولی دی. اسلامي امارت پر داسې مهال هیواد ته د بهرنیو پیسو پر لیږد بندیز لګوي چې د افغانستان په یو شمېر سویلي، سویل ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې ځینې راکړې ورکړې پر پاکستاني روپۍ او تومنو کیږي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دغه هیواد پر مرستو له بندیز وروسته په افغانستان کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خورا لږ شو او یوازې روانه اونۍ ارزښت نږدې 10 افغانۍ راټیټ شو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.